السلام علیکم ملګرو. د 2023م ورلد کپ نه مخکې کوم وارپ اپ میچونه چې دي، کوم پریکټس میچونه چې دي، هغه سبا شروع کیږي. سبا اولنی میچ پکې د پاکستان او د نیوزیلند دی، او دویم میچ پکې به بل میچ چې کوم دی هغه د افغانستان او د ساوث افریقا دی. دوستانو دا ټیم چې دی نیوکې نه کیږي، چېرې پلانکې کلاري پکې ول نشته، پلانکې لوبغاړی پکې ول نشته. د پاکستان د سایډ نه هم نیوکې نه کیږي، د افغانستان د سایډ نه هم نیوکې نه کیږي. لوبډلې مینوالو ته خواست دی چې خپل لوبډلې سپورټ کوي. پاکستان لوبډله هم سپورټ کوي، افغانستان لوبډله هم سپورټ کوي. دا ټیم د نیوکو وخت نه دی. نیوکې چې کوم دی هغه باندې هغه ټیم تیر شو. اوس چې کوم لوبغاړي تللي دي، یا مطلب ښه دي او که ښه نه دي، ښه سلیکشن شوی دی پاکستان او افغانستان، او ښه خندې شوی، خو یاره ښه به شوی انشاءالله. دواړه به ښه ثابتېږي، او د افغانستان مینوالو ته هم پکار ده چې خپل لوبډله سپورټ کړي. پاکستان مینوالو ته هم پکار ده چې خپل لوبډله سپورټ کړي. پاکستان مینوال افغانستان لوبډله سپورټ کړي، افغانستان مینوال د پاکستان لوبډله سپورټ کړي. دواړه یو بل سپورټ کړي. دواړه ګاونډي ملکونه دي او دواړو کې پښتانه پلیران، پښتانه لوبغاړي هم شته دي. نو سبا اونلی میچ د خیر سره دعاګانې به کوو. او دغه میچ ټیم د شریک کوم چې هغه د پاکستان وخت مطابق 1 بجې شروع کیږي، د افغانستان وخت مطابق 2:30 بجې به دغه میچ شروع کیږي. دغه وارم دعاګانې به کوو دوه ټیمونو ته چې د خپل پریکټس میچونه وګټي او نوې لوبغاړو ته پکې موقع ورکړي چې نوې لوبغاړي ولوبېږي په دغه پریکټس میچونو کې، ځکه چې دومره اهمیت نه لري ګټلو بیل، خو نوې لوبغاړي پکې ولوبېږي چې هغه پرفارم شو کړي، چې په صحیح میچونو کې په ورلد کپ کې بیا موقع هغه ته نه ورکول کیږي چې هغه ټیسټ هغه معلوم شي. نو دا خډره ښه موقع ده د پاکستان لوبډلې لپاره، د افغانستان لوبډلې لپاره. که تاسو هم د پاکستان او د افغانستان په دغه سباني میچونو باندې خوشحاله وئ، چېرې څومره انتظار دی ستاسو دغه میچونو ته، تاسو ورته مطلب ډېر زیات خوشحاله وئ، دغه ویډیو سره حتما لایک هم کړئ، حتما سره شیر کړئ چې نور ملګري ورنه هم خبر شي چې پاکستان او د افغانستان اولنی وارم اپ میچونه دي. د افغانستان د افریقا سره میچ دی، او د پاکستان د نیوزیلند سره میچ دی. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج ته سره فالو کړئ د کرکټ تازه معلوماتو لپاره. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.